دوستانو سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت به منظم یاست. دوستانو نن درته په یوه نوې ویډیو کې هر کله یوه یم په دې هیله چې خوښه مو شي. امارت یعنې دوبۍ. امارت له واده پرته جنسي اړیکې جرم نه ګڼي، خو مشروم یې نه مني. متحده عربي اماراتو تېر کال له 2 کالو پرته د یوې ښځې او نارینه ترمنځ ګډ ژوند او جنسي رابطې عمل د جرمونو له نوملړ څخه وښکه. خو هغه ماشوم چې د ده ډول رابطې په نتیجه کې دنیا ته راځي، قانوني ستونزې ورته په مخ کې پراته دي. د نوي زېږېدلي ماشوم د راجستر کولو لپاره د واده سند یا د نکاحات غوښتل کېږي. متحده عربي اماراتو په 2020 میلادي کال کې داسې یو قانون تصویب کړ چې له مخې یو نارینه او ښځه کولی شي پرته له دې چې واده یې کړی وي ګډ ژوند سره وکړي او جنسي رابطه برقراره کړي. دغه عمل د جرمونو له لس څخه وښکل شو. آیا له واده پرته حامله ښځه روغتیایي خدماتو ته رسیدګي لري؟ د نوي قانون له نافذېدو سره